بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او معزز ورونو، د لا یزال رب جل جلاله د سپیڅلو نومونو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم الجبار جل جلاله دی. الجبار جل جلاله د الله سپیڅلی نوم دی. په قرآن عظیم شان کې یادونه یو ځای سوې ده د سورة حشر په 23 نمبر آیت کې د الله جل جلاله نوم او صفت واقع سوی دی. په احادیثو مبارکو کې هم د دغه سپیڅلي نامه یادونه سوې ده او د دغه سپیڅلي نامه څو معناوې دي. یوه معنا دا ده چې جبر الجبار د جبر څخه اخیستل سوی دی. والجبر اصلاح الشیء بالقهر، د یو شي برابرول په زور سره. یو شی چې نه برابریږي نو کله کله جوړول داسې وي چې هغه وایي که مې خوښه سوه سمیږم، که مې خوښه نه سمیږم. الله جل جلاله هغه ذات دی چې د هر شي برابرونکی دی، که په زور وي که په رضا وي. دوهمه معنا د الجبارو د دې معنا العالی علی خلقه، والجبار الذي تنفذ مشيته في خلقه. الله عز وجل غالب لأمره. بل معنا د جبار داده پر خپل ټول مخلوق باندې برتر، هغه ذات چې خپل اراده په خپل مخلوق کې چې څنګه یې خوښه سي هغه نافذولی سي. لکه قرآن عظیم شان کې چې راځي سورة رعد 41 نمبر آیت، لا معقب لحکمه. الله هغه ذات دی چې هیڅوک تاخیر کوونکی ځنډونکی په پس انداز کې اچونکی د الله د حکم نسته. او همدا ډول الله هغه ذات دی ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن. هغه ذات دی چې څه یې خوښه سي هغه کیږي او څه چې یې خوښه نه سي هغه نه کیږي. او همدا ډول الله هغه ذات دی لکه سورة یوسف کې چې راځي والله غالب علی امره. الله هغه ذات دی چې پر خپل حکم باندې برلاسی دی. فعال لما یرید سورة هود کې راځي فرق کوونکی ادا کوونکی د هر هغه څه دی چې څه یې خوښه سي. او دې ته ورته نورې معنی وي هم د دغه سپیڅلي نامه سته. دغه سپیڅلی نوم چې یو څوک ډېر وایي ګټې یې زیاتې سته. یوه ګټه علماو بزرګانو دا ښولې ده که څوک د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم 214 وارې ووایي، الله جل جلاله به هر دشمن او هر ظالم باندې کون او ړوند کی او د ظالمانو د شر څخه به الله جل جلاله محفوظ کی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.